أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اولنی لار چې انسان زیات رسی هغه د سترګو حفاظت نه کول. د زنا شروعات چې دغه د سترګو نه کیږي، د سترګو نه د زنا شروعات کیږي چې سړی د سترګو حفاظت نه ساتي، دغه نور د بدن د هر اندام حفاظت ساتي، خو هغه دومره فائدہ نه ورکوي. بنیاد چې دغه سره هغه د سترګې دی، د سترګو دغه شی چې د ټول کار ورانی نو بنیاد کته دا وی چې د زنا نه په حفاظت کیم او چېرته به دې ګناه کې واقع نشم، نو د خپل سترګو حفاظت وکړي، سترګې به کوزي ساتي. خاص کر نن سبا د فتنو په دې دور کې هر طرف ته فتنې دي، نو په دې کې مؤمن د خپل نظر حفاظت کوي. ذکر الله سبحانه وتعالى بالقرآن کې بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الله مؤمنان سړو ته دوی چې خپل سترګې حفاظت کوي او خپل عورتونو حفاظت کوي. ګوره عورت د سترګې نه بعد ذکر کړي، د دلیل به دی باندې چې بنیاد د سترګې ده، چې د سترګې خیال دی وساتو د عورت په خیال ساتل کیږي. او کوم سړی چې د سترګو خیال نه ساتي د عورت غالبا هغه په حفاظت کې نه وي. الله سبحانه وتعالى باغي بسوي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. او خزو تم دا وای کوم چې مسلمانان خزيري جاوي خپل نظرونو حفاظت کوي، خپل نظرونو د کوس ساتي، ويحفظن فروجهن او خپل عورتونو خیال دي ساتي. نو بغیر ضرورت بغیر وزره سړی نه روا چې هغه پردي خزي ته وګوري. یو هغه زنانه دي چې د دغه لپاره محرم ده، هیڅ خبر نه وي مخته کتیش، او کومي زنانه چې پردي زنانه حسابيږي د دې لپاره ناغوي ته دی نشي کته الا د چې وزري ضرورتي هغه جدا مسله. خو نور بسړی او خزه د خپل نظرونو حفاظت کوي. سړی به د خپل نظر حفاظت صرف دین نه کوي چې خزو ته نه ګوري، بلکې الکانو ته هم نه ګوري. خاص کر هغه الکان چې دوی ګیرو بریت نه راغلي کچا لکانی دوی د لاسم فتنه جوړي، غټه فتنه دوی د لاسم جوړي. تر دې چې ګوره زموږ د دین مشران چې هغه امامانو په علم کې او په تقوا کې هغوی به یوازې نه کېناستو چې د الک سره چې هغه به ګیره وبرید نه و، ځکه چې یو خو د فتنه جوړېږي، بله کېدای شي څوک بدګماني وکړي، د خپل ځان حفاظت به کې. زموږ په دې خلکو کې حقیقت به وایو که څوک به خفه کېږي هسې به خفه کېږي، الله دې خوشحاله کړي. خو موږ څوک په دې نشي خوشحالولی چې حق پټ کړو. نو زمونږ په دې بعضو خلکو کې دا مرشتي چې هغوی د هلکانو د ټیغ ټیغ ګوري که چېرته هلک رواني نه دی به سترګې دو بځې سلور کړي او ګوري را ګوري به نو اکثر به د هغه سره رور رواني یا به سره پلار رواني او دی به دا بدګماني کوي چې دا کس د چې د ځان له راوستی. ښه زمونږ په دې قوم کې دا مرشتي وره دا به منئ چې کومه غلطي به مونږ کیي هغې ته به غلطي وایو. په دا هغه وخت پورې زموږ معاشره نشي برابر کېدی چې څوک پورې موږ خپلې غلطۍ د غلطي نه ویلي. دا مرشتي چې دا بعض خلک که چېرته هلک ویني د هغه ته به ټیغ ټیغ ګوري، که ته ورته وایي چې ګوره د سترګو حفاظت کوه، سترګو حفاظت خو خلک د ښځو نه کوي، دا خو سړی دی. نو ګوره چې د کوم ماشوم ګیره و برید نه راغلي د دې د لاسه هم فتنه جوړېږي. نو شریعت ته دا وایي چې په دې وخت کې هم ته د خپلو سترګو او د خپلو نظرونو د دې به حفاظت کوي. او د حفاظت او بازارونو کې بازار د ځای لړ چې بازار کې غټه فتنه ځکه د ساتي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په دې زمکه کې چې الله کوم زمکه بدی شغه د بازارونو د زمکه او د الله چې په دې زمکه کوم زمکه خو خره نه غي جمعتونو د زمکه حتی الوسه کوشش کوي چې بازار ته لاړ نشي الا دا اوس مثال کې دې کار راشي چې راغینه بغیر گزاره نه کی بس خیر دې کې بازار ته لاړ شي د ضرورت مطابق کار کوي. دا باندې چې پالتو بغرزي د شی په سود د په سوب ملو شي نه باخره کې بیا راوسی بیا بل د باز وسه آزاد وګڼو. نو ګناه په ځي کې سره څنګه آزاد دي؟ دا تورورو ځان الټه خګ ځان ګناګارې اسی چې ته آزاد دي ته ځان تواکه. نو بازارو ته بغیر ضرورت مزي
او کچرته لاړ شي بازار ته نو دومره وخت پکې تیروي چې څومره ستاسو ضرورت او زر د بازار نه د وتو کوشش وکړئ همیشه. بازار هغه ځای چې الله سبحانه تعالی بدی شي نو څنګه ته په دې ځکه اسی وخت تیرې چې کوم ځای د الله سبحانه تعالی بدی شي. جمعه د الله سبحانه تعالی ټول نزيد خوخي نو راشه د خلک د جمعهتون چې سلام وګرځي د دې منډه وي ته چې د جیل کې ناشتي دې جنبه وجول چې شیطان وته د زینې د خسته کړي شیطان وته هغه ځای خسته کړي نالته چې د پردې زنانه د چا خزبې د چا مور به د چا خور به د چا لور به رواني د ظالم بوته ګوري دا هغه انسان بوته ګوري چې د بیمانه مې او بی غیرت مې چې کم سره ایمانداری او کم سره غیرتمنی نو هغه کې د صفت نه چې هغه چې پردې خور ته یا پردې مور یا زنانه یا د چا لور ته ګوري نه کې دینش. یو خدای الله سبحانه تعالی یې ټول اول خبر دی چې دې سوچ کې چې الله مایني او دویم دا چې د خپل مور خور سوچوم کې او څنګه چې کې د سی بل سره کېږي او څه چې کوي هغه بری به نو څنګه چې ستا خوې او تر نور خلکو ته باغ نظر ګوري نو دا ځن سره لیکل ساته او پسله دا خبره ولیکي چې څنګه ته چا زنانو ته ګوري د شنستاغه ته خلک ګوري کته به مسافرو کې خوشاله ناس یې زموږه خزي ډېری درنی خزي هغه ته سوق نشي کته ته دا خبره مکو چې څنګه ته کې دي څه وکي دا قرض دی. علماء وی زنا قرض دی او کستا په کور کې خزه نه چرته زنانه نه نو ستاره دی کور دی دیوال سره بسوک زنا کې خو کوي به نو کور دی دیوال سره بدل کوي کې به دې قرض دی چې د چرته نه ختمي دا لازم تنسوک اخلي دا قرض نو د خپل سترګو حفاظت په بازارونو کې په عام زینو کې بازار نه علاوه اس په گاډي کې سړی نه سي په لار کې چې رواني عام لار کوڅو کې کوم ځای کې زنانه راشي نو ته د خپل نظرونو حفاظت کړه بس نو موږ سو کو زغو چې پرده نه کړیو خګور الله ویل قل للمؤمنین يغضوا من ابصارهم الله دې سړو ته چې نظرونه کوسات به بذک الله علیکم انفسکم ای ایمان والو د خپل ځان سوچ کوئ نو موت به ځان د جهنم نه بچ ساتو دې څه کنه ده موت به خپل ځان بچ کو کوشش ودا کو چې الله زموږ ناراضي شي کوشش ودا کو چې الله چې زموږ نه ناراض نشي کنه موږ بدی ته ګوري چې مخامخ سره څنګه دی اوس یو سړی دی سینمای کولاو کړو پای کې فلمونه لګي او ته به کوم نشي ډډه لګولې سو کو بس هغه کولاو کړی دی نو موږ ته سو وایو څه خبره شو یو سړی بس ګناه کوي ته به سره شریک ته باز کسان ډیره کې به مشری په کور کې به مشری خ طاقت به رسي خوس به رسي کشران به ټي وی وروړي د وسرم ناشي الکه بس دوی راوړل بس سمو ته ویل دا هغه سړی دی چې دغه هیڅ احساس نشي چې دا یو ګناه ده دغه یو باندې جوړ کړی وي دوی راوړل دغه ته مزړه کی لکه چرته یو زنانه ته ویني چې هغه په غلط شکل یا هغه په بے حیا زنانه یا وریاذ بالله زناکاری کغار څنګه تر خپل ځان حفاظت کوه ته د خپل ځان حفاظت کوه دا پرې چې زنانه په څنګه کپړو کې او په څنګه بورخه کې دغه شان دی ټیویانو کې چې زنانه راځي نن سبا غټ بیماری ده چې دی ټیویانو د لاسو د موبایل د لاسو ګناه موږ ته ګناه نه ښکاري دا خبرونه بار کوو نو جی موږ به خبرونه یینو صحیح خبرونه ګور 90% خبرونه چې بیانول کیږي څوک بیانې د خزي بیانې خنو به کوم چې په قران او حديث کې د استثناء راغلي ده چې خبردو خزو ته مګوري الا د چې خبرونه بیانې نه غوته ګوري دغه خیر دی دغه ته ګوري چې دا خبرونه بیانې ته کوم چې دا خبر راغلي کچا د دې استثناء معلومه یو موږ د په کې موږ بیا خبرونه ګورو موږ د دې اجازه شتي شریعت کې وجدي زنانو ته ګوري د چې خبرونه بیانې دا یو قسمه خاص زنانه دي دا چې باندې جوړ کړی موږ ځل خبرونه ګورو دا کوم چې خبرونه ګورو دا اسی درو وای د تجربه خبره کوم بس مثال کې چینل لګولي 900 چینل به ډیش کړی 900 یا 600 یا 300 یو به کې چر دي چې چینل چې کله کله به تلاوت لګي نه دی وسوي بجې دغه لپاره مې لګولې مې چې مکې نه مکې نه لار شم مکې ته مدینه نه لار شم مدینه ته 900 چینل ته لګولي او دغه یو د لپاره مې لګولې نه د یو کم 900 چینل ته سره سکه به کور کې دنه
په دې کې نور هیڅ نشته چې کم چینل لړې پای کې به زنانه راځي چې کم چینل لړې پای کې به ودي سالک راځي چې هغه کانوم د ځنه فتنه جوړ کړي الکان به کې میک اپ کوي الکان به کې زنانه وسره ځان یو شان کړي هغه یو فتنه شي نو د خپل نظری حفاظت وکې د ټیویانو ته وګوري د خپل نظری حفاظت وکې د اخبارونو کې چې کوم تصویرات د زنانو راځي د تم کټګوري نه راوایي موږ ته په دې شي چې شی د اخبار د زنانه کوم چې د اخبار کې راځي او کوم چې ټیویانو کې راځي خبرونه بیان دا ګوره موږ ته صرف پر دې زنانه نه ښکاري ته به دا چې زمونږ خبرې لګي سرشته او زمونږ شی دوی ته ګوره او کوڅه دې چې په لار روانه دوی ته وګوره نظر کو ساته دې ته وګوره خو په ټي وي کې چې کومه د ناس تر د خبرونو بیانې یا په اخبار کې تصویر دی یا په میگزین کې تصویر راغلی دی ته ګوره دا ټول حرام کارونه ټول ناروا کارونه او دا ټول د زنا طرف ته ولار ده چې سو پوری ته د خپل نظری حفاظت نه کړي دا هغه وخت پوری ته د زنا نه نشي بچ کړي الله سبحانه وتعالى زموږ د نظرونو حفاظت وکړي